د متی 14 باب. هم په دغه ورځو کې هیرودیس چې د ګلیل حاکم و، د هغه غوږونو ته چې د عیسی شهرت ورسېدو، نو هغه ټولو نوکرانو ته وویل چې دا بپتسمه ورکوونکی یحیی دی، هغه بیا را ژوندی شوی دی، ځکه خو ورسره د معجزو طاقت هم دی. هیرودیس د خپل ورور فیلیپوس د ښځې هیرودیاس په وجه یحیی ګرفتار کړی و، زولنې یې ورچولې وې او په قیدخانه کې یې غورځولی و، ځکه چې یحیی هغه ته ویلي و چې د دې ساتل په تا حرام دي. هیرودیس به هغه مړ کړی و، خو د خلکو نه یریدلو، ځکه چې خلکو هغه نبي ګڼلو. خو د هیرودیس د سالګرې په ورځ د هیرودیاس لور د میلمنو په وړاندې داسې وګډېده او هیرودیس دومره زیات خوشحاله شو چې هغه سوګند وخوړو چې څه چې ته غواړې زه به یې درکړم. د مور په لمس هغې ووی چې د بپتسمه ورکوونکي یحیی سر ما ته په تالي کې راوړه. باچا چې دا واورېدل نو غمجن شو، خو د خپل سوګند او میلمنو په وجه هغه دا حکم وکړو چې دا سوال یې پوره کړی شي. او سړي یې واستول او د یحیی سر یې په قیدخانه کې پرېښو، سر یې په تالي کې ایښې راوړو او جینۍ ته یې پیش کړ او هغې خپلې مور ته یوړو. بیا د یحیی مریدان راغلل او د هغه تن یې یوړو او خښې کړ او هغوی لاړل او عیسی ته یې حال ووی. عیسی چې دا کیسه واورېده نو په یوه کښتۍ کې یوازې یو خوشي ځای ته لاړو، خو خلک خبر شو او په ده پسې د ښارونو نه د وچې په لار پیاده لاړل. هغه چې غاړې ته راورسېدو نو یوه لویه ګڼه یې ولیده، زړه یې پرې وسوځېدلو او چې څوک پکې رنځوران و هغه یې روغ کړ. ناوخته د هغه مریدان راغلل او ویې ویل دا خوشي ځای دی او ورځ تېره ده، خلک کلو ته رخصت کړه چې ځان له خوراک واخلي. هغه جواب ورکړ د دوی د تلو حاجت نشته، تاسو د ځانه دوی ته د خوراک څه ورکئ. هغوی ووی چې موږ سره خو ټولې ټالې 5 ډوډۍ او 2 کبان دي. هغه ووی دا ماله راکئ. بیا هغه خلکو ته ووی چې په وښو باندې کښېنئ. بیا هغه دا 5 ډوډۍ او 2 کبان واغستل، اسمان پلوی وکتل، دعا او برکت یې وغوښتو او ډوډۍ ماتې کړې او هغه یې مریدانو ته ورکړې او مریدانو هغه په خلکو تقسیم کړي. هغو ښه په مړه ګېډه خوراک وکړو او څه پاتې هم شوې چې هغه هغوی راټولې کړې نو 12 لویې ټوکرۍ ترې ډکې شوې. خواوشا 15,000 سړو دغه ډوډۍ خوړلې وه چې ښځې او ماشومان پکې شمار نو. بیا عیسی مریدان کښتۍ ته وخېجول او ورته ووی چې د دریاب پورې غاړې ته لاړ شي او چې خلک یې رخصت کړ نو په خپله غره ته لاړو چې یوازې دعا وکړي او ښه تر ناوخته پورې هغه هلته یوازې و. کښتۍ هغه وخت د غاړې نه څو فارلنګه وړاندې تلې وه او د مخالف باد او دریاب د چپو له کبله سرګردانه وه. د شپې 4 پهر کې د دریاب د اوبو د پاسه عیسی هغوی ته پیاده روان شو. هر کله چې حواریانو دی د اوبو د پاسه روان ولیدو نو هغوی ویرېدل او چغې کې دا خو پیری دی. عیسی ورته سمدستي ووی مه یریږئ، دا زه یم چې یره ونه کوئ. پطرس عیسی ته ووی چې مالکه که چېرې دا ته یې نو ما له حکم راکړه چې زه هم د اوبو د پاسه درشم. عیسی ووی چې راځه. پطرس د کښتۍ نه کوز شو او د اوبو د پاسه د عیسی په لور روان شو. خو هر کله چې هغه د طوفان زور ولیدلو نو هغه یریده او چې ډوبېدو نو چغې کړې چې مالکه ما بچ که. عیسی سمدستي خپل لاس ور اوږد کړ او هغه یې د لاسه ونیوه او ورته یې وویل ستا عقیده څومره کمزورې ده، شک دې ولې وکړو. بیا هغوی په کښتۍ کې سواره شول او طوفان ودرېدلو او په کښتۍ کې ناست سړي ورته په سجده شول او ویې ویل بېشکه چې ته د خدای زوی یې. او دغسې هغوی پورې غاړې ته لاړل او د ګنیسرت علاقې ته ورسېدل. د هغه ځای خلکو عیسی وپېژنده او ګیر چاپېره خلک یې خبر کړل او ټول رنځوران یې ورته راوستل او هغه ته یې سوال وکړو چې دوی ته دا قدرې اجازت ورکړه چې ستا د چغې لمنې ته لاس وروړي او هر چا چې لاس وروړو هغه بیخي روغ شول.